سلامونه مې واخلئ ملګرو عارف تابان یم یو ځل بیا د خپلو خوږو ملګرو سره خاص کر د کلاس میټ سره نو زمونږ د اے آی سی ټي کلاس و د کمپیوټر نو هغه کلاس واخیست مینس کې پکې ټایم ډېر زیات و نو کورونو ته پکې هم نشو تللی ځکه چې پسې بل کلاس شروع کېدو د سلمان څه کار و په واکینډ کې نو مونږ وی چې هلته به لاړ شو بیا دې بل ملګري وي چې لاړ به شو هلته کې به سره جومات کې لمونځ هم وکړو او نو ما چې دې ملګرو سره به د دې واکینډ ښکلاګانې شریک کړم نو روان یو ملګرو مخکې دې ځای د ماحول را سره وګورئ او د نننۍ ورځې د ولاګ را سره وګورئ او بیا خاص کر د دې واکینډ په باره کې به سره یو څو خبرې کوم نو سلمان څه دي خیال دی ملګرو به څه ویل غواړي دا مې ته وانه ځکه چې اواز به ډېر زور راځي خلک پې کېږي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو ټولو ته زه سلام پیش کوم د نه پس چې کوم دی ماشاءالله خبرې تاسو ته عریف وکړلې او اوس دا دی موږ روان یو واکینډ کې دا دننه چې کوم دی اسپیشلی کینټ ایریا ده او ډېر ښه دلته چې کوم دی انوایرمنټ دی ښه بهترین چې کوم دی کارپیټډ روډس دی او ټوټل ګرین ایریا ده نو باسط سره موږ روان یو دا دی ملګري مخکې هم روان دي نو عارف تابان نه زه دا درخواست کوم چې دا ویو چې کوم دی دا فرنټ یا بیک ویو چې کوم دی دا دی خلکو ته نو ملګرو ژوند چې دی هغه هم دغه شانې روان دی د ملګرو سره خوند کوي نو په هر فیلډ کې چې سړی دغه شانې ژوند خپل په خوشحالو او بیا دغه شانې په مینه محبت سره تېروي ځکه چې هغه هم هسې هم تېرېږي د ژوند روان دی نو را سره باسط دی چې زموږ یو ښه ښکلی خوږ ملګری دی په مینه محبت مینو نو دی به تاسو سره یو څو خبرې وکړي د سوات کابل سره تعلق لري دې ته وایي چې ته د سوات نه یې دروغ وایي او نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه نو باسطه څه به ویل غواړې ملګرو ته السلام علیکم ملګرو الحمدلله اے آی سی ټي کلاس و هغه وشو د عارف ملګري او نور داسې ملګري یو څو چې د هغو لکارو روان یو داسې بینک ته نو مونږ وی ټایم به هم سپینډ کړو ها ملګرو اوس واپس راغلو د مانځه ټایم هم دی او کلاس چې دی هغه هم شروع کېږي نو کلاس په مین کې چې کومه ګیپ اصلاحات نو هغې کې داسې واک کول شو ګرځېده شو بیا د ملګرو سره ګپ شپ او خاص کر بیا مایند چې کوم دی سړي فرېش شي بل کلاس لپاره نو دغه شنې ګپ شپ به لګو د ملګرو سره خوږې خبرې وکړو نو سلمانه دا ینګ جنریشن چې کوم دی دوی ته به څه ویل غواړي تاسو پته ده وختي زموږ ولاګ سټارټ ونو مونږ چې کومه دی دا دی شارټ ناشته وکړو او اوس واپسې روان یو یونیورسټۍ طرف ته عارف د 9 and 10 اسپیشلی چې کوم واړه دی یا اف ایس سی چې کوم واړه اوس کوي بس دونه څه خو نشته بس هغو ته دا ویل غواړم چې خپل ښه سټډي وکړي صحیح د پیپر وکړي محنت وکړي او چې ښه نمبر یې راشي نو بیا تاسو ته مخکې دیو ته به ډېر اپورچونټیز به میلاو شي ټیکنیکل چې کم فیلډ دی هغې کې ځان انوالو کړئ انشاءالله الرحمن تاسو ته به ډېر فایده وشي ډېره مننه عارفه او بس مونږ اجازت غواړو اوس روان یو یونیورسټۍ طرف ته ها ملګرو د لیب چې کوم و هغه وشو کمپیوټر لیب نو اوس روان یم کور تقریبا 4 بجې دي ځو به کور ته نو دغسې د نورو ولاګونو په تم اوسئ د الله په امان ښاد او آباد او بریالي اوسئ شاته دا ملګري روان دي دوی هم تاسو ته سپیشل سلامونه کوي